کابل ښاروالۍ خبر ورکړی چې د 215 میلیون افغانیو په لګښت د کابل ښار د باغقاضي سړک د جوړونې او پراختیا چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په وینا تمه ده چې دغه پروژه په 10 میاشتو کې بشپړه شي. په ورته مهال د کابل اوسیدونکي د دې پروژې د پیل هرکلی کوي او غواړي چې د ښار په نورو برخو کې هم سړکونو ته پراختیا ورکړل شي. د کابل ښار د باغقاضي سړک جوړولو او پراختیا کار د کابل ښاروالۍ له لوري د 215 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی دی. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا سړک چې 2350 متره اوږدوالی او 45 متره پلنوالی لري د مینارجام له سیم پیل او تر ابن سینا روغتون پورې غځیږي. ښاروالۍ کابل کار توسعه سرک باغقاضی را آغاز کرده که مشخصا از ساحه خود منار نجات آغاز میشه و تا شفاخانه ابن سینا ادامه پیدا میکنه. این سرک 2350 متر طول داره، 45 متر عرضش هست. در حدود 265 میلیون افغانی سرش مصرف میشه. یو شمېر هټیوال چې هټۍ د دې سړک په مسیر کې ویجاړې شوي وایي د ښار د سړکونو له پراختیا خوښ دي، خو له کابل ښاروالۍ غواړي چې د پروژې کار ژر تر ژره بشپړ کړي او دوی د ملکیتونو د استملاک پیسې هم پر وخت ورکړي. این ساحه به زودترین فرصت کارش آغاز نشه. اگر ما خواهش ما شاروالی اینمی است که باید از شاروالی اگر در 5 شرکت میتامینه 10 شرکت بده زودتر همین مسئله را حل فصل کنه که این ساحه تجارت تمام مردم چی است ساحه تجارتی است. از امارت اسلامی خواست ما است اگر پولش برای ما بده، اگر نه دادن مشکل نیست چرا وطن ما آباد شود. وسط سرک است راجع حکومت مردم خوش هستند ولیکن نمیتونه است که برای ما منجوری تخریب برای ما بده، از زمین بده. هزار کدام که نمی مارکت ما تقریبا که ما سنجش میکنیم 4.5 लाख डॉलर تنها از زمین از ما میشه. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پروژې له پیل هرکلی کوي او وايي د سړک په بشپړېدو سره به په دې سیمه کې ترافیکي ستونزې کمې او د خلکو تګ راتګ به اسانه شي. این سړک ها که جور شود این بسیار به مردم کابل و ولایات خوب میشه که این رقم رابندی را که شما میبینید در سرک ها در این مریض است. بابت ساخت ساز نه تنها این سرک ها در تمام جایی که سرک ساخته میشه سهولت است برای تمام مردم. ای که تمام دوستا تمام هموطنان ما به سر وقت خود به مخانه خود به جای خود به مشکلات خود میرسه. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د دې پروژې د پلي کېدو لپاره سړک په مسیر کې 281 ملکیتونه استملاک شوي او ټاکل شوي چې د سړک د جوړولو چارې په 10 میاشتو کې بشپړې شي. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره را سره په درېیمه سټوډیو کې د کابل ښاروالۍ استازی ښاغلی نعمت الله بارکزی میلمه دی. بارکزی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که په پیل کې د کابل ښار د باغقاضي سړک د پروژې په اړه له تاسې معلومات ولرو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاسو ته، ستاسو قدرمن همکارانو ته، همدارنګه زموږ ستاسې ګران هېوادوالو ته خوشحاله یم چې ستاسو په خدمت کې یم او د جمعې ورځ مو په خیر راپیل کړی اوسي. تاسو بهتر معلومیږي کابل ښاروالۍ د هر کال لپاره خپل انکشافي پروژې لري او زموږ ستاسې یو نوی پروژه چې هغه د باغقاضي د سړک د توسعې پروژه ده چې مشخصا منار نجات څخه شروع کیږي عینا تر ابن سینا به روغتون یا شفاخانې پورې. نو دا سړک تقریبا 2350 متره اوږدوالی لري، 45 متره یې سور یا عرض دی او تقریبا دا په جریان د 10 میاشتو کې انشاءالله جوړیږي. 281 ملکیتونه هلته استملاک شوي دي او 215 میلیون افغاني ورباندې لګښت راځي او کابل ښاروالۍ هڅه یې دا دی چې دا ژر تر ژره خلاص شي. انشاءالله دا واده د خلکو سره کولی شو چې نوي کال ته همدغه وخت به دا سړک مکمل تکمیل وسي. د دغې پروژې لګښت به څوک ورکوي بارکزی صاحب او موده یې هم 10 میاشتې ټاکل شوې، دقیقا به په همدغې مودې پای ته رسیږي؟ انشاءالله خو به هره پروژه چې موږ لرو په کابل ښار کې هغه مخکې له مخکې کله چې قرارداد کیږي مطابق د شرطنامې د هغه ټایم یا هغه به وخت مشخص چې په څو میاشتو کې کوم کارونه به کیږي او څه وخت به تکمیلیږي. د به پیسې د ورکړې په حساب یا د مصارف په حساب دا تاسو ته ویلی سم چې په د تېر 4.5 کالو کې کابل ښاروالۍ چې هر څه په کابل ښار کې کړي دي که زموږ ستاسې روزانه کارونه دي چې هغه د تنظیفي موضوعات دی، سرسبزي موضوعات دی، یا زموږ نیالشانیانې دي، یا څه پروژې چې په کابل ښار کې تطبیق شوي دي، یا هوایي پلونه چې همدا جوړیږي او کار ورباندې روان دی، مکمل خپله د کابل ښاروالۍ له داخلي عواید څخه تمویلیږي او موږ یوه افغاني هم نه د ملي بودجې څخه اخیستي دي چې هغه وزارت مالیه هغه د مدیریت مسؤلیت په غاړه لري او نه مو هم کوم هغه پخواني پیسې چې د بانک جانب لخوا راتله هغه رایله شوي دي، ګرد هغه خو کنګل شوي دي تاسو ته معلومیږي او مکمل خپله د کابل ښار داخلي عواید دی چې د کابل ښار موضوعات په مخه وړي. ښه که راشو کابل ښار ته په ټوله کې اوس مهال په کومو برخو کې د سړکونو د پراختیا چارې روانې دي؟
فعلا که ما شما داریم صحبت میکنیم در شهر کابل در حدود 200 پروژه عملا کارش جریان داره و هیچ ناحیه شهر کابل وجود نداره که ما در پروژه نداشته باشیم. از ناحیه 22 شروع کنیم تا ناحیه اول و در تمام ناحیه ها ما پروژه انکشافی خود را داریم، اما متفاوت هست. تفاوت در کجاست؟ ببینید ما بسیار از نواحی را داریم که این نواحی بخواین نخواین با یک ولایت ما را وصل میکنه و مجبورن بعد کوریدورها رو ما قوی تر مد نظر بگیریم. مثلا ما شما ناحیه 8 خود را میتونیم درک بکنیم که خود منار نجات هم دمو ساحه است و این سرک هم که شروع میشه یکی از راه ها است که او را میرسانه به باغ قاضی. ما سرک کابل لوگر داریم که کوریدور جنوبی ما است، یا مثلا در نواحی شرقی ما شما که سرک کابل جلال آباد را داریم که سرک های 60 متر و کوریدورهای کلان است و هر بخشش تقریبا 10 کیلومتر است. سرک کابل لوگر تقریبا بخش اولش 7 کیلومتر است، 920 میلیون افغانی سرش مصرف میآید و مشخصا از خود ساحه منار نجات آغاز میشه و تا ساحه چرخاب است و ادامهش لات بعدیش است. به ادامه از این ما شما با کوریدور غربی خود را داریم که ادامهش فعلا کارش جریان داره و ان شاء الله سرک جویشیر است که ان شاء الله تکمیل میشه و یک پل اتصالی داره که مشخصا در مقابل ولایت کابل پایان میشه. یا مثلا کوریدور شمالی ما شما که سرک کوتل هست، شما شاهدی هستین که در جریان 3.5-4 سال گذشته اساس‌ترین بخش های سرک کوتل تکمیل شده، مجموعاً 10.8 کیلومتر است. لات اول یا بخش اولش خلاص شد که 3.7 کیلومتر بود، بخش دومش که 2.5 کیلومتر زیادتر بود هم تکمیل شد، بخش سوم و بخش چهارمش مانده که سوم هم ان شاء الله در سال نو بخیر ان شاء الله تا برج 4 و 5 تکمیل است و تنها بخش چهارمش هم در سال نو تا پایان سال تکمیل میشه. یعنی این بخش های کوریدورهای ما است که سرک های 60 متر است که نه تنها کابل را با ولایت شمال مثلا خود به سرک کوتل خیرخانه وصل میکنه، بلکه شمال و جنوب افغانستان وصل میکنه و اهمیتش فوق العاده زیاد است، هم از دید ترانسپورتی، هم از دید تجارتی و موضوعات دیگه که وجود داره. و در داخل خود شهر هم ما پروژه های مختلف خود را داریم، از بحث پختکاری سرک ها گرفته تا ساخت و ساز پل های مختلف و همچنان در ساحاتی که حتی او ساحات غیر پلانی است و مردم شهر کابل زندگی میکنه، مثلا سرکوی شیر دروازه، اونجا ما حتی به خاطر رفت آمد مردم برشان زینت جور میکنیم. یعنی هدفی است که موضوع ترانسپورتیشن را یک بحث بسیار مهم و یکی از خدمات مهم شهرولی کابل در داخل شهر است و با هر بخش خود شهر کابل متناسب با نیازشان برخورد صورت میگیره. برګزی صاحب تاسې وایاست چې په ټولو ناحیو کې هغوی ته د اړتیا په کتو سره پروژې پلي کېږي، تطبیقېږي. داسې ناحیې هم په نظر کې لرئ چې واقعا هلته اړتیا شته ده د سرکونو د پراخوالي، خو لا تر اوسه فرصت ورته نه دی شوی، یا هم په پلان کې دي چې پراخه شي اړتیا ته په کتو سره؟ ګورئ دلته دوی خبر دی، یو خو بیا تکراروم چې داسې یو ناحیه موږ نه لرو په کابل ښار کې چې په دې تېر 4.5 کالو کې تر دا اوسه هلته موږ پروژه ونه لرو، هر کار دپاره دغه پروژه لرو. بله داسې ناحیې لرو چې هلته باید ډېر کار وشي او هغه ته ډېرې پروژې ورته نیسو. زموږ تاسې ځینې نواحی دي چې متاسفانه غیر پلاني رشد یې کړی ده او زموږ ټول هڅه دا دی چې د انکشاف مجدد زمین د پروسې له لارې یا د تنظیم مجدد زمین د پروسې له لارې او یا زموږ تاسې د شبکاتو د سرکونو د شبکات له لارې موږ هغه سیمه پلاني کړو ول چې غیر پلاني رشد یې کړی ده او هلته موږ بیا داسې سیمې لرو تر اوسه یې رشد نه دی کړی. زموږ تاسې یو څه حشوي ناحیې دي لکه 21مه ناحیه، 22مه ناحیه، 13مه ناحیه، 19مه ناحیه. زموږ کوښښ دا دی چې همدا اوس هلته پلاني رشد وکړي. که چیرې موږ خپل ټول پام په دا مرکزي نواحي باندې واچوو او هاخوا ته رشد وکړي یو رشد وکړي داسې 10 کاله بعد یا 15 کاله بعد موږ وکولی چې دا اوسنۍ مرکزي نواحي چې غیر پلاني رشد یې کړی ده دوی د پلاني کولو خواته هدایت کړو، اما بیرته بیا 10 کاله بعد همدغه جنجال چې موږ اوس دلته لرو په هغه نواحي کې یعنې پلاني رشد لومړیتوب دی دلته؟ بالکل. که اوس رشد کړي ګورئ کابل ښار یو ژوندی ښار دی، دغه نن هم په کابل ښار کې سخت ساز روان دی، سبا به هم روان وي، بل سبا به هم روان وي. مهم دا دی چې کابل ښاروالي دا په دې هکله داسې مدیریت وکولی چې دغه ټول اوسنی رشد او پخوانی رشد دواړه باید پلاني وشي. او په ټوله کې هغه ناحیې یا ساحې چې غیر پلاني دي څومره کابل ښاروالۍ په سماوي کې ونډه لري او له کومو لارو چارو؟ ګورئ موږ تر اوسه تقریبا په حدود 10% د کابل ښار همدا اوس ما ته خبر کوو غیر پلاني ښار دی او ما مخکې یادونه وکړله یو خو زموږ تاسې هغه اساسي شبکات په ښار کې دی چې نن سبا همیشه موږ هغه نوي سړکونه جوړوو، هر کال دپاره تقریبا 100-1.5 سړکه نوي جوړیږي او دا خپله پر دې باندې دلالت کوي کله چې سړک جوړیږي سیمه باید پلاني شي. او بل دا دی موږ داسې بستي لرو یا داسې پاکټونه لرو یا داسې ځایونه لرو چې هلته خلک 2 بیسوي، 3 بیسوي، 4 بیسوي، 1 بیسوه مختلف مځکې لري چې هغه اشکال یا منظم نه دي او په هغه شکل باندې هلته ژوند کوي. د هغه دپاره بیا 2 لارې موږ تاسې لرو، یو د تنظیم مجدد زمین موجود ده، بل د انکشاف مجدد زمین موجود ده چې هغه هر یو د ځان خپل ځانګړتیاوې لري چې په کوم ساحې کې اړتیا شته صرف کوڅې غټې شي، په کوم ساحې کې اړتیا شته چې مکمل دغه مځکې ټول یو ځای شي او هلته بیا بلند منزل جوړ شي او هر چاته د هغه د مځکې په مقابل
ښه بلاکونه د ټولو ښاري خدمات سره د دوی لاسته ورسیږي نو هغه متفاوت حالتونه لري چې همدا اوس هم په دې برخه د کابل ښاروالي تقریبا 3-4 پروژې په کابل ښار کې روان دي. بارګزی صاحب که په همدغه ښاري پراختیا یو څه وغږیږو ښه تاسې وایاست چې په ځینو برخو کې د کوڅو پراخوالی دی ځینو کې د سړکونو یا ورته نور مسایل مو یاد کړل دقیقا لومړیتوبونه په دغه ښاري پراختیا کې څه دي او څو مهمه برخې پکې شاملې دي؟ ببینید بحث اساسی در انکشاف شهر یک نقطه کلان است. شهر باید پلانی شود. زمانی که شما درباره پلانی شدن یک شهر دارین، یک جغرافیا، یک زمین صحبت میکنین، ستون فقراتش و درجه اول کاری که ما باید انجام بدین باید راه پلانی داشته باشین، سرک پلانی داشته باشین. ما پیشتر هم یادآور شدم که در جریان 4.5 سال گذشته اولویت شهرولی کابل در ساخت و ساز سرک‌های پلانی بوده. چرا؟ چون 70% شهر کابل غیر پلانی است. اساسی ترین موضوعی که ما درباره پلانی بودن و غیر پلانی بودن یک ساحه یادآور میشیم این است که او ساحه باید راه پلانی داشته باشه چون بالاخره در این ساحه مردم زندگی میکنن و زمانی که مردم در یک جای زندگی میکنن مردم نیاز به رفت آمد داره. رفت آمد به چه اساس میشه؟ حتما وسیله نقلیه وجود داره چون شهر کابل به حدی کلان شده که تنها با پیاده رفتن و با باشکیر کسی رفت آمد کردن نمیتونه و این مردمی که در هر نقطه شهر زندگی میکنن نیازمندی هایی دارن. طبیعتا چای سپتیک داره پر میشه باید خالی شود، نیازمندی های خوراکی داره که باید مندوی های مختلف در داخل شهر باشه. یعنی راهی که از اساسات زندگی بشری فعلا در داخل شهرها هست. به این اساس است که تمام توجه شهرولی کابل برای فعلا مسئله سرک ها است. در کنارش ببینید اولویت بندی داریم اما به این معنی نیست که موضوعات فرهنگی در شهر فراموش شده باشه، موضوعات تنظیفی در شهر فراموش شده باشه، موضوعات سرسبزی در شهر فراموش شده باشه. تقریبا ما شما حدوداً 5 روز قبل کمپاین کلان نهالشانی یا کارزار کلان نهالشانی رو ما شما آغاز کردیم در شهر کابل که در حدود 1 میلیون نهال و گلبوت‌های زینتی و گل‌های فصلی امسال شهرولی کابل در شهر کابل غرس میکنه و در حدود تا پایان به احتمال زیاد تا پایان ماه حمل هم ادامه داره و همیشه تشویق و ترغیب ما برای مردم بوده که در این کمپاین با ما بپیونده. در بحث تنظیف حاضر قیاس که در بحث تنظیف هم دستاوردهای خوبی شهرولی کابل داره. ما در حدود 75 میلیون افغانی امسال در بودجه انکشافی خود به خاطر ساخت‌ساز سطل‌ها یا دوله‌های زباله جدید داشتیم که الحمدلله قرارداد اولش که در حدود 35 میلیون افغانی بود 5038 دوله نیم متر مکعب و در حدود 50 دوله 7 متر مکعب بود در نقاط مختلف شهر کابل رو به اجرا و تمام شدن پروژه است و روی پروژه بعدیش که بودن 40 میلیون افغانی از کار شروع شده. در این حال شرکت‌های تنظیفی که فعالیت می‌کردن یک طرز العمل مشخص برای جور شده و به گونه هدفمند از این بعد در شهر کابل فعالیت خواهد داشتن. در بحث‌های فرهنگی هم شما می‌دانید که بخش‌های کلتوری و فرهنگی شهرولی کابل در هر نقطه شهر کابل فعالیت‌های خود را دارند و یک انسجام خوب مابین وکلای محترم گذر که کم و زیاد در حدود 650 وکیل گذر وجود داره و نیازمندی‌ها و پیام‌های شهرولی کابل در عین حال نیازمندی‌های مردم و پیام‌های مردم برای شهرولی کابل ایجاد شده. که سرنو اگه بپیچیم شاید زیادتر وقت شما رو بگیره. بارګزی صاحب تاسې مخکې هم یادونه وکړله چې کابل ښار نږدې 80% غیر پلاني ښار دی. څومره د کار او د رغونې یو ډول خنډ دی ستاسې پر وړاندې باندې او فکر کوئ څنګه کیدای شي چې بالاخره یو رغنیز او دغه راز پلان شوی کابل ښار ولرو؟ ګورئ موږ د دې لپاره تګلارې یا پلان لرو. ما مخکې یادونه وکړله موږ تاسې د سړکونو د اصلاحي نقشه هغه ټول منظور شوي دي او په کابل ښار کې همدا اوس هر څوک کولی شي خپل د موبایل له لارې وګوري چې د کابل ښار په کوم سیمه کې کم سړکونه باید موجود وي. که موجود دی خو خپل پر ځای دی، که توسعه لري دا غټیږي او که چیر جوړ شوی نه دی په دغه شکل باندې جوړیږي. یعنی موږ پلان ورته مطلق لرو خو خپل د بودجې سره سم او د کابل ښار د نیازمندیو سره سم هر کال دپاره مختلف پروژې انتخابیږي او دا تکمیلیږي او دا پر کابل ښار باندې لکه یو جال دی چې په مختلف کلونو کې دا جال انشاءالله تکمیلیږي او هغه پلاني ښار چې زموږ په فکر کې دی او زموږ هغه مطلوب دی انشاءالله ورته وبرسېږو. ښه یوه هغه مسله چې په دې وروستیو کې پیل شوې وه تر ډېره مخته هم تللې د هغه د لوحو دغه راز د ځینو ادرسونو مشخص کول به چارې تر کومه ځای رسېدلې دي بارګزی صاحب؟ تر هغه ځای په جریان کې هم تقریبا زموږ تاسې 9 نایي تیر کال تکمیل شوي دي، 8 نایي 6 کال تکمیلیږي او تقریبا چې دا سره حساب تقریبا 9 نایي نور به هم نن سبا کاری شروع کیږي او انشاءالله تکمیلیږي. هغه پروسه تاسو ته معلومیږي چې په هغه کې یوازې کابل ښاروالي نه بلکې د هلته خصوصا د نومولي پر برابر باندې یو دا خبر زه وکړم چې هلته کوم نوم تغییر شوی نه دی او کابل ښاروالي سره د اکاډمي علوم د ګران استادانو سره ټول تاریخي اسناد ګوري او مطابق د تاریخ موږ په کابل ښار کې هغه خپل لوحې سره نصبوو چې واقعا هغه ادرسونه چې د
کابل ښاریانو په زړونو کې دي او واقعا ادرسونه و او جال نه و، هغه به بیرته برسیره سي. راځئ که لږ د خلکو پر ستونزو هم وغږیږو. برګزی صاحب، څومره خلک خپلې ستونزې تاسو سره مطرح کوي او تر ډېره پورې کومې ستونزې دي؟ ځکه په وروستیو کې موږ د کابل ښاروالۍ فعالیتونه ګورو، تر ډېره پورې د خلکو غوښتنې څه دي او کوم مشخص میکانیزم د ستونزو رسېدنو لپاره لرئ؟ ګورئ، کابل ښاروالي چې دی خپل هغه تګلاره لري چې خلک سره کم وکولی شي د کابل ښاروالۍ سره اړیکې ونیسي یا نږدې سي یا بیخي د کابل ښاروالۍ په مختلف څانګو کې د دوی دفترو ته راسي. یو خو زموږ تاسې نمایندګي دی په نواییو کې چې کابل ښاروالۍ خپل مرکزي ښاروالي په دې افغانانو کې دی او د کابل ښار په 22 نایو کې یو ریاست د نایي لري چې هغه ریاستونه چې د مرکزي ښاروالي سره وصل دي هلته د امریتونو په شکل باندې او د مدیرانو په شکل باندې دوی سره کار کوي. ځینې صلاحیتونه خپل د نایي دي د دې لپاره چې هغه کارونه ښه مخته ولاړ شي، ژر مخته ولاړ شي، نایي ته دوی اطلاع شي، خپل مشکل رئیس نایي ته یا نور مسؤلین چې هلته موجود دي دوی ته رسولی شي. دا یوه موضوع ده. دومه موضوع ځینې مختلف صلاحیتونه دي چې خپله د مرکزي ښاروالۍ سره دي او خلک تګ راتګ کولی شي او کولی شي چې مستقیما په مستقیم شکل باندې خپله د ښاروال صاحب سره وګوري، یعنې کوم خنډ او کوم فلتر نشته. صرف کله چې جلسات وي خامخا به دوی مصروفه وي، چې جلسات نه وسي روزانه دوی کولی شي خپله د کابل ښاروال صاحب سره وګوري. بله موضوع موږ بیا به نور کیسې لرو، هلته مثلا د نرخونو د څار موضوع ده، هلته مثلا د ساختمانونو د کنټرول موضوع ده، هلته مثلا ځینې فرهنګي موارد دي. بیا هر یو خپل د برخې یو استازی یا یو مسؤل لري چې د 155 شمیرې سره ټول سره وصل دي. یعنې موږ یو څوک چې وغواړي په کابل ښار کې کابل ښاروالۍ ته خپل یو شکایت ورسوي، خپل یو نظر ورسوي، مختلفې لارې لري. او الحمدلله د کابل ښاروالۍ یا کابل منسپلټي اپلیکیشن پخوا خو صرف په اندروید کې و، اوس فعلا په آیفون تلیفونو کې هم شته. انشاءالله نن سبا به د هغه افتتاح هم تاسو ووینئ چې کولی شي خپل د کور څخه د یو اپلیکیشن له لارې څه نظرات، څه پیشنهادات، حتی خپل د کور د صفایي موضوع، حتی خپل د کور د ساختماني جواز د اخیستو په اړه باندې خپل د موبایل سره خپل په کور کې تاسو وکولی شئ کابل ښاروالۍ سره اړیکې ونیسئ او دا ټول شیان آنلاین وشي. ښه، وروستیو بدلونونو یو څه اندېښنې راپارولې وې د ځینو توکو د بیو په اړه باندې او موږ ولیده چې د کابل ښاروالۍ نرخپاڼې هم وویشلې. د ډاډ په ډول هیوادوالو ته څه وړاندې کوئ؟ څه ډول څار روان دی او څومره؟ ګوره، یو موضوع واقعیت دی چې په کابل ښار کې هغه نرخنامې چې کابل ښاروالۍ ویشل دي په هغه کې تقریبا 50 اولیه مواد، همدارنګه یو ځینې خدمات لکه سلماني او لکه خیاطي دا موضوعات دي. دا موږ باید په دې باندې پوه شو چې اکثریت اولیه مواد واردونکي مواد دي. کله چې یو مواد واردونکي یو هیواد ته هم زموږ ستاسې د کرنسي موضوع چې هغه د افغاني ارزش د ډالر په وړاندې دی هغه هم خپل مستقیم تاثیرات لري او د ځینې هیوادونو چې موږ دغه شی راواردوو رانیسو راوړو افغانستان ته د هغوی سیاسي موضوعات او د منطقي موضوعات هم په دې باندې اغیزه لري. موږ ستاسې په جریان کې د اسرائیل او د ایران جنګ چې دی خامخا پر نرخونو باندې خپل اغیزه لري، خو خبره دلته دی چې د اغیزه تر کوم کچې پورې دی، آیا د دې اغیز څخه څوک استفاده کولی شي که نشي کولی؟ ګورئ، که د یو شی نرخ هم پورته کیږي هغه به خپله کابل ښاروالۍ خپل په نرخنامې کې هغه پورته کوي او دغه نرخنامه نه یوازې ما په ګوشي کې د هر هیوادوال په ګوشي کې راتلای شي. د کابل ښاروالۍ په ټویټر کې شته، په فیسبوک کې شته او مختلف نورې پاڼې چې لري. او تر ټولو مهمه که چیرې د دغه نرخنامې څخه یو قلم هم په یو دوکان کې وشي هغه دوکان مکلف دی چې اپډیټ نرخنامه ولري او دغه نرخنامه د یو کمیسیون دی په نامه د کمیسیون امن اتکال او کنټرول د کیام د دوی لخوا په هر هفته کې تقریبا دا نوی کیږي او د ټولو اصنافو مشران او رئیسان زموږ سره په دې کمیټې کې شته. مثلا دلته 50 کاله مشیان دي، د ټولو اصنافو مشران، رئیسان او مسؤلین زموږ سره څخه کله چې دا نرخنامه تاییدیږي او د دوی امضا اخیستل کیږي په هماغه ثانیه ټولو دکاندارانو ته رسیږي. خو د خلکو څخه مې غوښتنه دا ده که چیرې یو څوک په کابل ښار کې سرغړونه کوي په دې کې شک نشته، په کابل ښار کې په لکاو دکانونه موجود دي، خامخا دلته سرغړونې به هم وي. نو 155 شمیره د دوی په خدمت کې دی، دوی کولی شي خپل شکایت ورسوي او د کابل ښاروالۍ نظارتي ټیمونه چې تقریبا 22 اساسي ټیمونه په 22 نایو کې چې هغه عملیات تنظیم مارکیټات دي هم خپل ګرځنده ټیمونه لري، هم په ساحې کې شته او همدارنګه په دفتر کې هم منتظر دي چې د خلکو شکایت ته رسیدنه وکړي. برګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مطرح کومه که دغه د ګرځندو پلورونکو په تړاو باندې هم له تاسې واورو یو ځینې مشخص ځایونه په دې وروستیو کې ورته وټاکل شول، دوی غوښتنه کوي چې باید داسې ځای ولري چې دایمي وي. فکر کوئ یوه چاره شته د لپاره او که نه باید هر وخت د دوی لپاره مشخصا ځایونه ولرو؟ ګورئ، دا خپله د لاس پلورونکو یا مثلا د کراچیانو موضوع چې دا په ټول دنیا کې یو موقت کار دی، یعنی یا په یو مثلا یکشنبې بازار دی، دوشنبې بازار دی، یا داسې یو کار دی چې پس له وخته کېږي، یعنی دایمي ځای دوی نه سپای چې ولري، خصوصا په کابل ښار کې. اوس فعلا تاسو ته بهتر معلوم چې د اول نایي څخه
دومې ناحیې څخه اتمې ناحیې څخه دوی ټول راټول شوي دي په حضوري چمن کې. حضوري چمن د ځان خپل پلان لري، د موقت لپاره به د دوی ځای وي او کیدای شي چې مثلا یو کال بعد 6 میاشتې بعد دوی بلې خواته انتقال شي. د دې دپاره چې دا کراچيواني په کابل ښار کې قطعا نشي کولی چې یو دایمي شغل واوسي، موقت شغل دی. او موږ هم خپل د توان سره سم د کراچيوانانو سره همکاري کوو چې دوی هم خپل هغه مقصد ته ورسیږي. او تر ټولو مهمه دا دی چې زموږ تاسې پیاده روونه او سړکونه باید خپل هغه اصلي هدف په مخ یوسي. سړکونه د موټرانو دپاره دی او پیاده روونه د خلکو دپاره. که چیرې دا بندش ورته پیدا سي موږ مکلف یو چې ورته رسیدنه وکړو. مننه. کور مو ودان د کابل خلوارۍ استازی ښاغلی نعمت الله برک صاحب.